اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم وقوعه چې د سردریاب پلاټ کورونو کې وشوه د یو نیم کال ماشومه وه. سهار د کوره راوتې ده چې د کور نه راوتې ده 8 بجې چاغې به کړې ده. پلار یې راغی سردریاب چوکۍ کې اف آی آر وکړ. د هغې اف آی آر نه بیا لاړ سټي تاڼې ته او ډېر زیات پریشانه و او ډېر زیات خفه و. هغې ماشومې له زه په خپله لاړم. ما وکته د چارسدې ډي پي او صاحب ډي سي پي صاحب بالا افسران ولا ټول راغلي پر وخت سره. دا چې اوس 15 بجې ورپسې دا غاړې پولي پټي کچکول د دې د کور خوا کې 3 نمبر خوشې کور دی په هغې کې چا وجلې ده دا ماشومه او دا دی په بوجۍ کې پرته ده. په هغې ډیران ورته هغه لاش میلاو شو چې کله یې د چارسدې اسپتال ته یوړه. هلته ورته ډاکټران وویل چې دا 20 منټه مخکې دا ماشومه مړه شوې ده. دا د ظلم هغه انتها ده. دنیا به ولې نه نوارېږي؟ دنیا به ولې نه خرابېږي؟ اسمان ولې نه راغورځېږي چې داسې ظلمونه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خلک ماشومانانو سره کوي؟ کم از کم چې د داسې ظالمانانو مخنیوي وشي او کم از کم یې پرانا روز په چوکونو کې پانسي کې. زه د چارسدې د پولیس جهان مننه کوم چې پر وخت بل راورسېدل او کاروي پکې وکړه، ګرفتارۍ پکې وکړې. خو هغه ماشومې هغه لاش اوس میلاو شو او زه د په خپل عالم دا د هغه ماشومې تصویر دی.